اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د شبیر احمد ذهین څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ته په خپل یوټیوب چینل کې ځای راکړ تاسو سره خپل طبي معلومات شریک کړم. لومړی کې ما تاسو ته د ټایفاید ناروغي راخیستې ده. ما ځکه دا ناروغي لومړی راواخیسته چې د ګرمۍ په موسم کې د ټایفاید ناروغي شوه، د کولرا ناروغي شوه، د ملاریا ناروغي شوه، نو داسې نورې ګڼې ناروغۍ شته چې د دې موسم سره سمون خوري. نو ما ځکه لومړی د دې موسم ناروغۍ راواخیستې. لومړی زموږ موضوع ده ټایفاید محرکه چټکه یا میعادي تبه هم ورته ویل کیږي. دغه ناروغي چې دا د داسې یوه مخصوص جراثیم د وجې خپریږي چې د هغه نوم دی سالمونیلا ټایفاید. سالمونیلا ټایفاید دا جراثیم غټ او راټ غوندې دی. دغه جراثیم ګرام منفي دی. جراثیمونه چې دي په دوه قسمه دي، یو ګرام مثبت دي او بل ګرام منفي دي. دغه جراثیم چې دا ګرام منفي ده، غټ راټ غوندې ده، متحرک ده، ځکه چې لکۍ لري. د لکۍ په واسطه دا یې کولی شي چې د خپل ځای د بدلېدو پوره صلاحیت ولري. دا د انسان په غټو کولمو کې اوسیږي او په انسان کې د ټایفاید یعنې میعادي تبې د پیدا کېدو ذمهوار دی. د دې جراثیم اندازه چې 0.6 مایکرون سره برابره ده. په 5 سانتیګریډ په نیم ساعت کې له منځه ځي. د ټایفاید جراثیم د مریض په غټو متیازو کې کلچر کیږي. په غټو متیازو کلچر کیدل په دې معنی چې کله انسان خپل حاجات پوره کوي او غټې متیازې کله چې انسان غټې متیازې کوي، په هغو باندې کله چې مچان کیني، مانګاس یا مچان، هغه مچان یا مانګاس زموږ په لوښو ډوډیو باندې کیني، هغه ډوډۍ به موږ وخورو، نو هغې څخه موږ ته ټایفاید لګېدلی شي. یعنې ټایفاید ناروغ باید په یوه مخصوص ځای کې خپل حاجات پوره کړي. دا ناروغي د داسې خوراکونو د وجې خپریږي چې هغه خوراکونه د مچانو د لاسرسۍ نه محفوظ نه وي. هغه میوې چې لوڅې وي، چټل آیسکریمونه شول، چټل مشروبات شول، چټل لوښي شول، ساړه خوراکونه شول، دا ټول د دې ناروغۍ د خپرېدو مددګار ثابتېږي. دا ناروغي د ګرمۍ د بارانونو او پسرلي په موسمونو کې زیاته تر سترګو کېږي، ځکه چې په دې موسمونو کې خاص ډول د ګرمۍ په موسم کې چې مچان زیات دي، چټلو مشروباتو او آیسکریمونو استعمال زیات ده، نو ځکه په دې ګرمۍ په موسم کې د ټایفاید ناروغي زیاته تر سترګو کېږي. بله دا چې ټایفاید ته میعادي تبه ولې ویل کېږي؟ ټایفاید ته میعادي تبه ځکه ویل کېږي چې کله د دې ناروغۍ صحیح علاج نه و پیدا شوی، نو دې ناروغۍ به پوره 3 هفتې تېرولې او بعضې وخت د دې نه هم زیاتې شوې. په دې ناروغۍ کې به دا ناروغي چې په کولمو کې زخم جوړېږي د ناروغۍ څخه، تبه یې هر وخت وي، خو سهار لږه او ماښام زیاته تبه وي. په دې کې نفس سست او کمزوری وي او مریض ژبه خیرنه وي او په خېټه کې د درد او هوا شکایت هم لري. په دې تبه کې بدن ډېر مړ، سست او درد لري. کله چې کولمې زخم شي، د هغې نه په غټو متیازو کې وینه راځي او کولمې سوری شي، او که صحیح علاج یې ونه شي، نو مریض د مرګ کندې ته رسوي. تبه یې په اولو 2 هفتو کې په تدریج سره پرمختګ کوي، په مریض باندې بیهوشي غوندې راځي او د 3مه هفته په ورو ورو کمیږي. د دې مریض د معلومولو لپاره په لابراتوار کې د ویډال ټیسټ، انټیجن سلاید ټیسټ او نور ټیسټونه باید وشي چې په بعضو ټیسټونو باندې زیات وخت لګیږي. د علاج لپاره د انټي بیوټیک او نور د بدن د ضعف لپاره، د کمزورۍ لپاره باید ویټامین بي کمپلیکس دواګانې استعمال کړي چې په دې دواګانو کې ګولۍ،
کپسول، پیچکارۍ او د ماشومانو لپاره شربتونه په بازار کې میلویږي. ماشومانو لپاره شربتونه ځکه ښه وي چې هغه ماشومان چې دي د دې ناروغۍ ماشومان چې دي پیچکاري یا کپسول او ګولۍ د استعمال ورته مشکل وي، نو هغوی ته باید شربتونه راوړل شي. بلکې چې ځکه د مخکې د هغې نه چې انسان د دې مریضۍ د شدت سره مخامخ شي، باید یو ښه متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه ټسټونه او مناسبه دوا ورته تجویز یا ورکړي. د دې ناروغۍ ناروغان چې د هر وخت باید داسې غذاوې وخوري چې نرمه او زر هضمه کېدونکې وي. د کمزورۍ لپاره چې ناروغ کمزوری نشي، باید نیم پخته هګۍ، شیدې او هېڅکله باید هېرې نه کړي، باید هغه کلک وخوري. کله چې ناروغ حالات لږ څه ښه شي، نو هغه نرمې وریژې او نور نرم شیان خوړلی شي، خو باید د مریض د هضمې قوت ته باید په نظر کې ونیول شي. په نرمو غذاو کې لکه پیرني شوه، یخني شوه، سوپ شو او د ګرمۍ په موسم کې د تازه میوو جوس او ګلوکوز ډېر ښه دي ورته. مننه کوم چې موږ سره دا ویډیو تاسو تر پایه وکته. هیله مند یم چې تاسو زما د معلوماتو څخه پوره ګټه اخیستې وي. نو زه به انشاءالله تعالی تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې نور ګټور معلومات درکړم. هیله ده چې زموږ دغه ذهین ټیلی ټیچینګ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو زموږ سره نورو ګټورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بله دا چې ما چې کوم معلومات تاسو ته درکړل، که چېرته تاسو هغه د نوټ یا په لیکلي ډول غواړئ، نو د MK ملیزی فیسبوک ID څخه یا د طبي معلوماتو د پیج څخه اخیستلی شئ. مننه کوم تاسو زما ویډیو وکته. کور مو ودان، الله مو مل شه.